سلام مرګو، که تاسو د کرکټ لوبغاړی یاست، ورزشکار یاست یا د کشتۍ لوبغاړی یاست یا تاسو په کوم ډول سپورت کې بوخت یاست او تاسو د لمبر سلیپ ډیسک رامنځته کړی، نو اندېښنه مه کوئ. موږ دلته ستاسو د مرستې لپاره یو. په لوبغاړو کې د لمبر سلیپ ډیسک ډېر عام دي. دا د ډیسک هرنیشن یا ډیسک پرولیپس په نوم هم پیژندل کېږي. په ځوانو لوبغاړو کې دا ډېر عام دی ځکه چې د لوبې کولو پر مهال د ملا د تیره فشار تکرار کېږي. همدارنګه د یو ورزشکار روزانه د یو عادي کس په پرتله ډیره درنه ده، په ځانګړې توګه په هغو شرایطو کې چې وزن پورته کول پکې شامل وي. همدارنګه په میدان کې د لوبې پر مهال ناڅاپه د چوټو ټپونه یا د شا ټپونه هم د سلیپ ډیسک لامل کېدی شي. اوس د لمبر ډیسک هرنیشن نښې نښانې څه دي؟ دا کولی شي د ملا سخت درد رامنځته کړي یا دا کولی شي د پښې لاندې درد رامنځته کړي، کوم چې د سیټیکا په نوم پیژندل کېږي. ځینې وختونه د په پښې کې د بېحسي یا کمزوري لامل هم کېدی شي یا حتی د حرکت یا ادرار کنټرول کول ستونزمن کېدی شي، کله نه کله کې چیرې سلیپ شوی ډیسک لوی وي او اعصاب فشار ولري. ښه خبر دا ده چې هر څوک د دې لپاره جراحي ته اړتیا نه لري. هو 90% ناروغان د درملو، آرام، تمرین، فزیوتراپي سره درمل نه کېدی شي او جراحي ته اړتیا نشته. جراحي یوازې په 3 حالتونو کې ښودل کېږي، چیرې چې درد ډیر شدید وي، د درملو لخوا کنټرول نشي، یا که په پښې کې کوم کمزوري یا فلج وي، یا که حرکت یا ادرار شامل وي. دا په دې معنی ده چې سړی د مثانې یا کولمو حرکتونو کنټرولولو کې ستونزه لري. په داسې حالاتو کې موږ د ناروغ ته د اندوسکوپیک نخایي جراحي مشوره ورکو. اوس ولې یوازې د اندوسکوپیک نخایي جراحي؟ ځکه چې مخکې به مو کله چې دودیزه جراحي کوله یعنی خلاصه جراحي، نو موږ به ډېر عضلات پرې کول، ډېر وینه به تویېده او همداراز د روغتون پاتې کېدل به اورده و، مثلا 2 یا 3 ورځې. هو اوس د اندوسکوپیک نخایي جراحي سره چې موږ یوه کوچني کامره د سکاپ له لارې دننه کوو او ټوله جراحي د ټیوبونو له لارې ترسره کېږي. د پوست کې پرېکل، د عضلاتو زیان او د وینې تویېدل ډېر لږ دي. د پوست کې پرېکول له 1 سانتي میټر هم کم دي او موږ په دې پروسیجر کې هیڅ عضله نه پرېکو. د دې کوچنۍ پرېک له لارې چې پکې تقریبا هیڅ وینه نه تویي او جراحي وروسته درد هم ډېر لږ وي، موږ کولی شو ناروغان هماغه ورځ له جراحي وروسته رخصت کړو. ناروغ کولی شي چې د دودیزو جراحي طریقو په پرته ډېره ژر بېرته خپل کار ته ستنېږي او فزیوتراپي او بیا هم ډېر ژر ترسره کېږي. نو په ټوله کې لوبغاړی کولای شي بې له ځنډه بېرته ورزش او تمرین ته ستنېږي. نو که تاسو د کمر د سلیپ ډیسک له ستونزې سره مخ یاست، اندېښنه مه کوئ، خپل نخایي متخصص سره وګورئ. زه ډاډه یم چې هغه به تاسو ته تر ټولو ښه درملنه درمخکي او مهرباني کړه دا په یاد ولرئ چې ناروغان بې له جراحي درمل کېدی شي. په هغو نادرو مواردو کې چې جراحي اړینه شي، اندوسکوپیک سلیپ ډیسک جراحي یوه خوندي، ثابت او پر مختلله طریقه ده د دې ستونزې د درملنې لپاره، په ځانګړي ډول د هغو ځوانو لوبغاړو لپاره چې غواړي د سلیپ ډیسک له ستونزې وروسته هم خپل ورزش ته دوام ورکړي. ټول ورته نیچو هیلې